تشه داسې کلندره ښځه چې د سړو په کار کې کار لري تل منم زه داسې که داسې برېتوره ښځه ماشوم په غېږه کې حجرې ته یوسي چې په سړي شي زوروره ښځه بیا دیوالونه د کوټې نړوي په چا چې واوړي ښکروره ښځه ما اتحاد چرته په کاڼو ولئ چرته به واوري که واوري علي وګوره ښځه او رنګ د ښځو ورک شه په سړو وکړي جادو او اول به سم سړی وي بیا دې اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو او رنګ د ښځو ورک شه په سړو وکړي جادو اول به سم سړی وي بیا دې دلته خواته د یزګي دي بل خوا څانګې د نرګس دلته خواته د یزګي دي بل خوا څانګې د هنر علم سایه کې ګرځي ګل لبانه مس مور و پلار به پرېږده خو د ښځې تابعدار شي خلک ترې تپوس وکړي ورته وایي چې اودو کلو اول به سم سړی وي بیا دې کشکدو اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو ډېر ورک کړي ډېر به ورک کړي ډېر سپک کړي ډېر به سپک ډېر ورک کړي ډېر به ورک کړي ډېر سپک د ډمبر لشي دې پټې په لکو کې د تاوس اول به سم سړی وي بیا دې اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو د ښځې حکم نه ماتوي چې څه ورته بیان کړي د ښځې حکم نه ماتوي چې څه ورته بیان کړي هغه ښایسته مور او پلار او وروڼه خویندې تار په تار کړي چې د ښځې یې په خواښې باندې هر یو کار په جار کړي وی ښځې ته رام رام وایي په شان لکه هندو اول به سم سړی وي بیا دې اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو راځي روڼو چې داسې قسمونه سره واخلو سم د پښتو ټینګ ټینګ کولونه سره واخلو یو بل نه په مینه دا لوزونه سره واخلو و چې عزت مو د مور نه کړي داسې ښځې به پرېږدو ولاکې پرېږدو بیا لالا جي و چې عزت مو د مور نه کړي داسې ښځې به پرېږدو اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو اول به سم سړی وي بیا دې ټوټې کشکدو
پریدو کټول زلمی ودا سي د واد ټکه پریدو اول بسم سړې وي بیا